د ولسمشر غني لخوا د بېوزله او بېروزګاره افغانانو لپاره زبردست زیری. ولسمشر غني څنګه د نانوایانو لخوا بېوزلو سره مرسته کوي، دا چې څنګه او په کومو ولایتونو کې به له بېوزلو کسانو سره مرسته کیږي، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر وایي کابل کې به له سر له ننه د بېوزلو کسانو ته د وچې ډوډۍ ویش پیل کړي. ولسمشر غني وایي چې اړوندو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې سر له ننه دې په کابل کې د نانوایانو له لارې بېوزلو هیوادوالو ته د وچې ډوډۍ ویش پیل کړي. هغه وایي هغه بد اقتصادي حالت ته په کتو چې د کرونا وبا له امله زموږ هیواد ورسره مخامخ دی، نن مې ټولو حکومتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د نانوایانو له لارې د وچې ډوډۍ ویش برنامه پیل کړي. هغه زیاتوي چې دغه برنامه سر له ننه له کابل څخه پیلیږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم ورسیږي. ولسمشر غني همداراز له علما کرامو، ښاروالانو، ګذر وکیلانو، قومي مشرانو او بانفوذو شخصیتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اړمنو او بېوزلو خلکو د لیست برابرولو او مستحقینو ته د ډوډۍ په ویش کې دې له دولت سره همکاري وکړي تر څو بېوزلان ترې برخمن شي. ولسمشر غني همداراز وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په ځانګړي ډول هغه سختۍ چې کرونا آفت رامنځته کړي دي د وچې ډوډۍ ویش سره نه حل کیږي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.